السلام علیکم ګرانو کتونکو د ما صاحب جان اندلیب او د ذوالفقار کې ویډیو نه تاسو ته مخامخ یم ملګري راغلي دي مشاعره ده په مانیرای کانډرو کې د ملک سرکار مرحوم په دیره کې ډېره ښکلې حجره ده او موږ ملګرو سره خبرې وکړې پجي ګل پجي د پښتو ژبې بنجارې چې په دې ړندو سترګو کوڅه په کوڅه لې په لې د پښتو ژبې د خدمت دپاره ګرځي ملګرو سره رابطې کوي کوم ملګري چې اوده کېږي نو هغوی اوده کېدو ته نه پرېږدي خپل ممکن کوشش کوي که زموږ میټینګ وي که زموږ مشاعره وي که زموږ نور څه پروګرام وي نو په جي د دغې ښایسته ګلو ډېر ښکلی چل ورځي د ډېر وخت نه ډېره ښکلې شاعري ډېر ښکلی ترنم ډېر ښکلی ژوند د دې ژبې خدمتګار دی زه ورسره دوه درې خبرې کوم ما سره ناست دی زموږ خدمتي ده السلام علیکم پجي ګله وعلیکم السلام ډېره مننه پجي ګله خپل نوم راته وښایه خپل صحیح نوم دې څه دی زما خپل صحیح نوم فضل الرحمن ښایي نو زما یو مشر ورور هغه به ما ته فضل الرحمن ګل هغه به دا نه شوی نو لنډه باندې به وي پجي ګل نو بس کور کې دغه نوم شوی بس د هغې د مینې نه به پجي ګل وي بس جوړې دو پر دغه ویجو ونختن بس دغه نوم لکه دا تا ځان دی نه منتخب کړی نه 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 بس په دغه نوم ماړ پېژني که نه بالکل کلي کې خپل عزیزان خپل ملګري لوی واړه ټول لږ ډېر کسان به مې پېژني که دا سپېلو چې کوم دي که نه لکه همته خو به نوم رجسټر کې فضل الرحمن و که نه څومره سبق دې ویلي که نه ما خو میټرک کړی او مرغوس کې میټرک دې کړی دی مرغوس کې مې کړی دی تقریبا 71 د سکول په دور کې د شعرونه به خوښ بالکل ډېر زیات مې خوښ و د وخته نه لکه چې بس شاعري زما د وینې او په بدن کې لکه پیدایشي پیدا شوې دومره ډېره وخت د شاعري وکړه تر اوسه کتاب نه دی چاپ شوی څه وایي ولې نو دا زما ما ته د هېڅ کمې نشته ګینې چې زه راغلم خو دا زما کاهلي او توفیه ده یعنې ما ته ډېر خلکو وکړو چې دا کتاب ده مونږ چاپ کوو مونږ چاپ کوو پیسې ته ستا نه لګي اوس مطلب ده دا ګرمي لږه کمه شي نو څه مې ورکړي دي غزلې او څه مې ورکړم چاپ کړې نوم دې خوښ کړی نوم مې لا نه دی خوښ کړی زه د خیال رنګینۍ دا مې ورته نوم دغه کړی خو بیا به که ملګرو سره سوچ سلام دلته څوک شعر صحابه کې ستا په خیال څوک ښه یاره زما خو تقریبا دا ټول شاعران ډېر زیات خوښ دي هغه چا لپاره خو تسکین مانیروال چې دی نو زما ډېر دا نظر د وړوکوالي نه کم نه دا خبرې داسې راغلې چې بس اگر زخمي سړی یا څه داسې نور څه مسلې شي که نه رګونه کټ شي ګزار سره سره نو دا هغې وجه علاج دغه نه دی خو زه بیا هم وخت تېرېږي د خیره سره اوس خو خیر دغه دی لوبې دې کړي دي نو لوبې د سکول کې به فټبال خو بس دا لوبه مې خوښه وه نو دا مخه مې هم خوښوي ناستې مو ته چې کېږي او کبډي مې ډېره زیاته خوښوي ناستې مو ته ځان لوبې مې ټولې پښتنې لوبې مې ډېرې زیاتې خوښېږي موسیقي دې خوښ موسیقي خو مې ډېره زیاته خوښوي موسیقي ځکه چې خپله م کوم کله کله په ژبه مې خوښه را سره به وه خو هغه داسې د کور نه داسې حالات وي چې هغه یې ما نه ورکې کړي او بس بیا کوشش کوم کومې چې نه را پیدا کړم بغیر د موسیقۍ نه مې ګزاره نه کېږي څوک سندرغاړی یاره سندرغاړي خو ډېر زیات دي څوک مې خوښ دي او داسې انتخاب نه شم کولی چې دې کې په کوم یو ډېر ښي دا راته ډېره ګرانه ده فیسبوک کې او فیسبوک پوهېږي پې بالکل پوهېږم او خلکو ته خبرې لیکي د خلکو خبرې لولې بالکل د خبرو ټولو ملګرو خبرې لیکم او ټولو ته مطلب دا چې ریپلای کوم په طریقه سره او خپل د هېواد کوم تنظیم چې زموږ مرکزي تنظیم دی ثوابی کې نو خامخا د هغې
هغه اشتهار او د هغې په پاڼه باندې پوسټ ورکوم. فیسبوک ته په کوم نظر ګورئ؟ فیسبوک ډېر یو د ادب دپاره خو دا یو داسې شی راووته چې د ترقۍ شی دی او یو بل سره د ملاوېدو ګلوبل ویلج چې ورته وایي که نه، بله خبره رسول او د بله هغه لوستل او دا بچتو مونږ ته سره مشاعرو کې هغه کې داسې موقع ملاوېدې، مونږ به کېناستو د یو بل شعرونه به واورېدل. دا خبرې څه ته اوس خو مونږ مطلب دا وګوره دا زمونږ ریکارډینګ کېږي، که څه پروګرام وځي ډېر هلکان یې لایو کېږي چې هغه څه کېږي هغه مونږ واورو. نو دا خو د فیسبوک دا سوچ چې د کړی کې ګیره به پرېږدو. نو سوچ خو لرم، سوچ لرم، لرم ایستلی، خدای دې رحم وکړي. غزل راته اورئ؟ نو غزل دې ټایم کې را سره کافي لږه بیا به درته غزل هغه کوم اوس پروګرام شروع کېږي انشاءالله، نو غزل به درته ډېره مننه کوم فجیګله یو جهان مننه. دا ګرانو کتونکو زموږ ډېر دروند مشر، ډېر ستر مشر، الله دې د دی د منګولو سوری زموږ په سرونو باندې مدام لري. موږ ډېره زیاته مننه کوو. طالب جان اندلي ته ورکوي اجازت، په لوی الله سپارم.